د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست یو تن مسؤل وایي چې سږکال به د بلخ ولایت امارتي ادارو ته 8000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي ورکوي. دوی وایي چې د دغو نیالګیو د ویش له پیل څخه موخه د ښار سمسورتیا او د خرابې هوا مخنیوی ده. سال پیش رو که تقریبا ختم سال 1403 و تا آغاز 1404 با تعداد 87000 نیالهای مختلف النوع از طریق ریاست اداره زراعت، امنیت منابع طبیعی، مدیریت خراجات نیالا را آماده ساخته قابل توزیع است که انشاءالله این نیالا بر نواحی‌های 14گانه ولایت داخل شهر مزار شریف و همچنان در 14-15 ولسوالی این ولایت، همچنان مساکن، تکیه‌خانه ها، مساجد، مکاتب، تحصیلات عالی در هر جا مکانهایی که حساب بخش دولتی باشه انشاءالله این نیالها را مطابق با سهمیه بندی برشان تقسیم توزیع خواهد شد. د کرنې او مالدارۍ ادارې دغه مسؤل د بلخ ولایت له ټولو امارتي ادارو له مسؤلینو او عامو خلکو څخه وغوښتل چې د نیالګیو په ساتنه او پالنه کې خپل دیني او انساني مسؤلیت ادا کړي او سمه پالنه یې وکړي. توزیعی که میشه از طریق ریاست اداره زراعت است و نیالا مربوط ریاست اداره زراعت است. صرف یک دفتر محترم اکتر تعداد بسیار محدود کم نیالای ناجو و مارپان برای ما کمک کرده که با مؤسسات دولتی ما برایشان توزیع کردیم. د یادونې ده چې سږکال به د اسلامي امارت د مسؤلینو په هدایت په بلخ ولایت کې 1 میلیون نیالګي کینول شي.